ډېر زیات خوشحاله یم چې نن د نورګل ولسوالۍ چې د کونړ اړوند ده موږ راغلي یو په نورګل ولسوالۍ کې بیا د سیند غاړې ته ورځو. کاڼي دي لالونه دي بوټي دي دوا ده یخ وږه هوا ده ښکلې دي هوا ده. ټولې دغه هغه چې دي دواګانې د دغو بوټو نه جوړېږي او د دغو بوټو له منځه اوبه راځي او دغه اوبه چې دي دا هم دوا ده هم درمل دي او هم شفا ده. د کونړ سیند دغه شور چې دی یو قسم ماته پیغور ښکاري، هغه پیغور چې هر افغان دپاره پیغور دی. تو خدای کم ذهن به ومني چې دغسې یو پراخه سیند رواني او موږ د برق ونه لرو. دې ځای کې اوسېږو دغه پاس غرونو کې زلزلو کې کورونه وران شو. ښه راکته کوم ځای کې یو کورونه دي؟ تیتک کې تیتک کې او چې دا زموږ راتلونکي نسل چې دا خپرونه ګوري هغه به هم دا کار کوي. نه هغوی ته هم بیا داسې مشوره ده که نه چې بیا دې سیده سړک باندې بیا وایي مشکل نشته. یاره عجبه سړی خو نه لړمان په ډاګونو کې کېږي او ماران په دې کې کېږي. د مار نوم ډېر مخله راونوځي کوم یو راته وایي چې څنګه چل دی مېلمانه راغلي یاست بیا ورته چې شی وایو. او دغه سیند نه موږ استفاده نشو کولی او ګاونډي هیواد هغه مضره هیواد پاکستان ته نه استفاده کوي. مقصد په دې خاطر وایم چې دا خپرونه لږه جزا به راشي چې ته لږ دغه وکړې چې شوخي وکړي چې دروغ مه وایه مثلا ولا مه کوه باور کوم او تا دا خبره ډېره هر ځای خپرونه کېږي خلک په دې رانیسي دا به ځان سره ویسي هغه دی دې نه چې پټ نه کېږو. دغه څارویل ته سړېدل موږ چې راغلو یو اواز یې وکړو حزب الله ما ته وایي چې څه کیسه ده ما خر اغلاس دې راته ویلې داسې کشولی شي. نه نه ولې لیونی خو نه یم ما کړې ده که نه ځکه اوس نه کش کوم. دا خو نږدې ښکاري دغه دی لاس دې ونه لګېږي هغه سر کې دی دا دی دا خبرې راسره نه کوې دلته راشه او داسې منډې ورته راشه هغه ده. درنو ملګرو په دې خو موږ او تاسې ښه پوهېږو چې د دنیا څومره مرضونه چې دي د هغو علاج په همدغه طبي بوټو باندې کېږي. سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو یو پی ایس انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسو په خدمت کې. سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو تمه ده چې روغ و جوړ اوسئ راته. ډېر زیات خوشحاله یم چې نن د نورګل ولسوالۍ چې د کونړ اړوند ده موږ راغلي یو په نورګل ولسوالۍ کې بیا د سیند غاړې ته ورځو او دغه ځانګړې خپرونه ستاسې لپاره ثبتو. دا کلیوالي ژوند دا د وطن ښایستونه دا آبادې ځمکې دا زرغون ماحول دا هغه څه دي چې زموږ دغه ذهن یو څه ارامه کړی دی. زه باور لرم چې تاسې به دا خپرونه ګورئ او خوند به ترې اخلئ. دغه څارویل ته سړېدل موږ چې راغلو یو اواز یې وکړو حزب الله ما ته وایي چې څه کیسه ده ما خر اغلاس دې راته ویلې. خدای خبر چې دوی به څه شی ویلې ولې هغه اواز یې وکړو څه کیسه به وه خو موږ بیا پوه نه شولو خو یو اواز یې وکړو حزب الله راته وایي څه کیسه ده ما خر اغلاس یې راته ویلي. که هر څه یې ویلي کور مو ودان د دوی به کور یې که نه به هسې وایي چې کور مو ودان دا دی دا خبرې راسره نه کوې دلته راشه ښه خبرې نه کوي نو همدغه کوو که نه اوس هم ګوري هغه دی خوري دا د خوراک شی نه دی وایي څه شی دی دلته راشه. نو درنو ملګرو راسره پاتې شئ دا ځانګړې خپرونه دا کلیوالي خپرونه له همدې ځای شروع کوو مخکې ورځو. یوه خبره ده چې کله هم دغسې دشتو ته راشي او هغه دښتې چې بیا زرغونې وي او دغسې چمنونه پکې طبیعي جوړ شوي وي او یو څه چې زما لپاره جالب دي ستاسې لپاره به جالب وي او که نه. درنو ملګرو د خوږولې په اړوند باندې یو خبره زه درته کول غواړم هغه دا ده چې ما د خپلو مشرانو نه اورېدلې ده او ډېره تجربه شوې خبره ده. هر هغه چا چې په دې ژمي کې تاسې به لیدلي ډېرې سینې خراب وي د زکام د وجې نه هغه سینه بنده وي هغه بیا موږ دواګانې استعمالو تور چای م استعمالو یو قسم بل قسم یوناني دواګانې راوړو هغه م استعمالو. خو زموږ مشرانو په پخوا وختونو کې دغه خوږوله چې ده دې نه به لاندې د دې خوږولې بیخ چې دی زه ته یو بوټی راشکومه خو چې را پیدا یې کوم داسې بوټی چې لاندې بنیاد یې راوشت پړو هغه بیخ یې
ډېر ژور دی که نه حزب الله وایي ډېر ژور دی خو بیا هم ورځو لاندې که یو دانې نه پیدا کېږي ډېر په سخته وځي خو خیر د دې هغه بیخ چې دی هغه بیخ ته چې وایي د دې ریښې چې دي هغه ته په پښتو کې نیله وایي هغه نیله بیا 2 قطرې کېږي دونه قطرې 2 دانې 3 دانې راغوڅې کړه او په اوبو کې واچوه هغه اوبه وخوټ کوه یا چې کله دې وخوټ کول هماغه اوبه وڅښه 2 ټیمه یا 3 ټیمه وڅښه انشاءالله تبارک چې هغه کم مرض چې ته لرې چې د سینه بغلي یا بل څه وي انشاءالله تبارک چې ښه کېږي ورسره درنو ملګرو په دې خو موږ تاسې ښه پوهېږو چې د دنیا څومره مرضونه چې دي د هغو علاج په همدغه طبي بوټو باندې کېږي په بېلابېلو ځایونو کې همدغه استعمالېږي د همدې نه استفاده کېږي او رنګارنګ دواګانې ترنه جوړېږي دا زموږ هیواد بیا یو له هغو هیوادونو دی چې دغه بوټي پکې پرېمانه دي هر یو بوټی ځان ته دارو دی ځکه خو یو شاعر وایي چې کاڼې دي لالونه دي بوټي دي دوا ده یخوږه هیوا ده ښکلې دي هوا ده درنو ملګرو بې له شکه چې شاعر هغه څه وایي چې هغه په دغه ماحول کې ګوري بې له شکه چې هر څه زموږ د وطن ښکلي دي هر بوټی دوا ده او دغه کاڼي غرونه رغونه دا له ښایستونو ډک دي راسره پاتې شئ د سیند غاړې ته ورځو کیسې به کوو درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی حزب الله زما د هر سفر ملګری او زما د سختو ورځو ملګری هر وخت چې زه ستړی شم او یا داسې ځای راشي چې بل څوک په لاس را نشي نو په هغه سیمه باندې بیا ما او حزب الله خبرې اترې کوو حزب الله ته ستړی مو شي په خیر راغلی بیا ډېره مننه مخلص صاحب په خیر اوسې لومړی کې تاسو ته سلامونه او ستاسو د یوټیوب چینل ټولو قدرمنو لیدونکو سلامونه لرم چې ښه به وي خوشحاله اوسې او ته هم ستړی مه شې زموږ کونړ ته په خیر راغلی خوشحاله اوسې سلامونه خو دې ما ته سهار نه ایسه یو لس ځله واچول بس دی که نه دلته اوس خپلونه کې ډېر مهم دي بیا دې سلام راچوو مهم په دې و چې اصولا همداسې دي چې مثلا ما تاسو سره مخامخ شوي یو که نه لیدونکو سره کېدای شي چې ما لومړی ځل چې ډېر به ما وسفر به ډېرو ځلې ځلې هم نه یم که نه دا به لومړی ځل هغه لومړی سلام ښیي د اسلام پر ورځ او بالکل بالکل درته حزب الله جانه چې دلته راغلي د کونړ له دغو ښایستونو د دغه زرغونې سیمې څومره خوند یې واخیسته او دا څومره سکون بخشه ده ستا لپاره والا مخلص صاحب سکون بخشه پوهېږم بس وایه چې والا که چې پوهې نه بیا یې ولې وې مقصد په دې خاطر وایم چې دا خپرونه لږه جزا به راشي چې ته لږ دغه وکړې چې شوخي وکړي چې دروغ مه وایه مثلا والا مه کوه باور کوم او تا دا خبره ډېره هر ځای خپرونه کېږي خلک په دې رانیسي چې ولا مه کوو د کونړ د ښایستونو ماشاءالله ښه ښایسته خوندونه ښایسته سرسبزه سیمه ده او بل چې دغه سیمې ته موږ کوم راغلي دا د نورګل ولسوالي ده که نه نورګل خو بیا موږ کونړ او کوز کونړ سره یو دی که نه دغه نورګل سره سرحد کې موږ راځي نو ډېره ښایسته سیمه ده ماشاءالله او هوا یې ډېره ښایسته ده مثلا موږ په سور مرګ کې ولاړ یو ګوره پروا یې نه راځي موږ ته چې ګرمي ده او که یخني ده کال د سیند به سیند دی هغه ځای کې سیند دی دا جلال آباد ښار کې دغه سراکوش دی خیر تر څو پورته دفتر ته خیږي بس لکه یو 3 ساعته اوبه دي چې به ځان اړولي نو بالکل او بل ډېر څه دلته مخلص صاحب ترسره کېږي دغه طبیعي بوټي دي هغه بوټي چې په یوناني دواګانو کې ترې استفاده کېږي مخکې تا خوږوله ولیدله که نه هغې باندې خبرې وکړلې ته راشه دغه بوټي خو هغه ته م نږدې کېږو ښه مهرباني مخکې د په خوږوله باندې خبره وکړله که نه او واقعا چې خوږوله ډېر هغه بوټی دی چې ډېر استفاده کېږي په درملو کې بالکل او دغه بوټی چې ګورې که نه فکر کوم د دې اړوند به خبرې کوو سره بالکل تا چې ځکه دې ته راوستم دې ته غوړګه وایي دا غوړګې چې دی دا په 2 ډوله دي به تشریح کوم درته بالکل ته خو د هندسي استاد یې وایه دې کې یو رقم ته غوړګې دي چې هغه منځ کې سورې لري هغه د خطاطۍ د قلمونو دپاره نیچې ورته وایي هغې نه ترې استفاده کېږي یو رقم ته غوړګې دي چې هغه منځ کې سورې نه لري هغه ډک وي فکر یې کړی هغه پشم غوندې کې لري هغه ټول ډک
هغې نه بیا ډېر استفاده کېږي خو ډېر چې غوړګه استفاده کېږي د دغه شاوخوا ځای نه د سوخت لپاره استفاده کېږي که نه چې خلک وڅښي او څوک چې کوټې جوړوي نوې آبادیانې کوي یا زړې آبادیانې راغی هغوی هغه غورګیل ورته مونږ وایو هغې ډانې اچول کېږي بیا پرې خټه اچول کېږي هغه چمان سمټه خټه د هغې د پاسه بیا اخر ورکوي بس بیا کوټه جوړېږي بالکل دې پسې زه تېره ورځ ډېر ګرځېدلی وم ته به ورپسې وکړه چې زما دوه کوټو دپاره په کار یو خو د دې بیا دا ښه ده چې اوړي کې دغه کوټه یخه ساتي او په ژمي کې بیا کوټه ګرمه ساتي بالکل نو د دې یو کمال دا دی بل دا دی چې کوچر صاحب دې کې د هغه چې دی یو رقم ته هغه غوندې لري تیره دی ته به چې اره ده بالکل ته کش کړه په داس او نه کېږي داسې کشولی شي نه ولې لیونی خو نه یم ما کړې ده که نه ځکه اوس نه کش کوم نو د دې بیا یو کمال دا دی چې دې کې بیا د خزنده نه دی چې په دې کې ګرځي لکه مګک شي یا بل چې هر هغه څه چې دغه هغه سوری کوي کوټې ته زیان رسوي او هغه بشونه سوری کوي هغه بیا په دې کې مزل نشي کولی ځکه هغه دا تیره دي او هغه نیسي نو په دې خاطر باندې دا کوټو کې خلک اچوي نو ډېر ښه راځي او بل عمر هم ډېر کوي هم په اوړي کې یخ دی په ژمي کې ګرم دی او بل د خزندو پر وړاندې بیا مقاومت ښه کوي نو په دې خاطر باندې دا ډېر ښه دی او زموږ په هېواد کې څومره ډېر دي دا وګوره زه د جلال آباد په یو مارکېټ کې وم دا شی مې اخیستو دا د غوړګي دونه ګېډې وي یوه ګېډې په 90 افغانۍ راکړله نوي دانې لختې نوي دانې به بیا وو یا به نو یعنې دوه کوټو ته ما 10 ګېډې واخیستل 10 ګېډې هو 3000 افغانۍ مې هلته مصرف کړي دا نو ما څه لیدلي اوس دا خبره کې خو اوس ما لیدلي نو اوس مې ولیدل زه دې دپاره به بله آبادي شروع کړو زه په خیر سره آبادي به ورته وکړو بله آبادي وکړي بیا چې دغه کولو په سلکان راوله بله هم ورسره شه او به دغه ځایونه ورې به که خیر کمې ګړۍ نیمې ګړۍ ځای پسېدله مونږ سره راولېږه پروا نه کوو تا ځکه راولېږم او که بیا ته راسره راشي او دلته دواړه کار وکړو څنګه مشکل نشته دواړه به ګډه کوو په تم راځه له به خو ما ورته وایم اخره کې کاکا دا شی پرېږدئ موږ ته السلام علیکم اجازه ده موږ خو داسې کیسې شروع کړې موږ وایو چې دلته به راشو دا به وکړو هغه به وکړو چې پرېږدئ که نه پرېږدئ خلک هم پرېږدي مضمون یاست اول خو ستړی یم چې په خیر راغلې خپرونې ته کور دې ودان نوم مبارک دی ممتاز ممتاز د دې ځای اوسېدونکی په دې ځای اوسېدونکي خو نه یې اوس په دې ځای کې اوسېږو دغه په از غرونو کې زلزلو کې کورونه وران شول ښه راکته کوم ځای کې وو کورونه دي ټیټک کې ټیټک کې وو څومره زیان یې درته رسولی و زلزلې بس ورځ چې څو کوټې او سامان هر څه ختم کړي هر څه ختم او شوي بچا چې پوره و هغه پکې مړم شو او ستاسې د کور کوم زما یو وراره پکې شهید شو الله تعالی دې وبخښي الله تعالی دې د هغه برکت په داسې نازل کړي الله تعالی دې داسې وخت نه راولي چې بیا زلزلې راشي بیا دغه طوفانونه راشي او یا الهي افتونه راشي موږ تاسې زیانمن شو ځکه موږ تاسې افغانان ډېر دردېدلي وو ډېر کړېدلي وو او نور دې توان نه لرو چې موږ باندې څه راشي دلته راغلی یوازې نه در سره اوبه شته نه در سره د خوراک شی شته دی او مال دې راوستی دی څه به کوې اوس زه تږی یم اوبه چېرته اوسکو څه کیسه ده اوبه خو دلته نږدې سیند دی چې ښایسته اوبه دي چې دا خو نږدې ښکاري دغه دی لاس یې ونه لګېږي هغه سر کې دی 3 میله مزل دی ورته لږ لږ تکلیف خو به تېروو لږ لږ به تېرو دلته څومره وخت کېږي تا ویل چې دا 9 میاشتې به کېږي چې راغلی دغه عمره کېږي دا ځای ته خوند درکوي د سیند غاړه یو خواته غرونه بل خواته د سیند غاړه منځ کې ټاپو دی او موږ تاسو پکې ولاړ یو ډېر خوندور ځای نه دی خوندور ځای دی ماشاءالله ښه ځای دی دغه غوړګي دپاره دې ویل چې هغې کې ویرې به ځان سره یوسئ دا ته وایې که نه اجازه کوي دا خلک دا ولس نه هېڅ څوک هم په دې اوسه پورې چا څه نه وایي دا ته مریم که څوک یې تناره دپاره وړي که څوک یې کوټو دپاره وړي اوسه پورې چا څه نه دي ویل موږ ته خو چا څه نه دي ویل تاسو ته هم نه وایي انشاءالله او بالکل د دې ځای د خلکو ولسونو تاسو سره مینه څنګه وه مثلا چې تاسو اول ځل دلته راغلی تاسو خو زیانمن شوي وئ دوی درته هرکلی وکړه تاسو ته مینه درکړه که نه ډېر د هر نه سیوا چې څه وس کې وغه هر څه وکړم مینه خو تر اوسه پورې خو اران نه وایي چې دا دلته مال مه ساتئ کوټې اوس نه کوټو هم وایي کوټو کې واړوئ ډېر ښه خلک دي او دغه مالونه چې تا راوسي دلته هم دي هغه هم دي دا یوازې ستا دي که نه نه زما خو دا یوه غوا وه همدا نن مې رایله کړې وه دا شوتل خلاص شو او کله کوتره مې تښتي دې ته کور ته او نور د دې ډېره منطقه د دې خلکو مال دی دا د دې د منطقو مال دی او دلته خو څوک ښکاري هم نه چې چا راوسي دغه ځای نه راواړی داسې راوشړي بیا ځي چې کله مړې شي کور ته دي په خپله او ورکېږي نه نه اوس مخکې خو ټکه ټوکه کېدله د اسلامي امارت په راتګ سره دا تختم شوي دي ډېر خوشحاله یې تم ډېر خوشحاله د دې ځای نه وروسته اراده لري چې بېرته لاړ شي خپل وطن ته هلته د کوټې جوړې شي که نه هغه ځای ورته نور بیا خوند در نه کړي یاره خوند ثاني نه دی په دې چې موږ ویل دی یو تجربه هم وګټله که نه زموږ دې ځای نه لکه دغه غر لاندې کوټې کړې وي او دا کم تیږې را خلاصې شولې
ښه ته خپله زلزله کې وي او زه خپله وم تیږې را خلاص شوې هغه بادیان یې ټولې ووالې زه الله تعالی دې بیا ورحمېږي الله تعالی دې ورحمېږي الله تعالی دې هغه وخت نه راولي چې بیا موږ تاسې دغسې صحنو سره مخ شو هغه صحنو ته بېرته نه ورځولې چې هغه غمجنې صحنې دي موږ تاسې بیا دردئ نو ډېر زیات خوشحاله شوم چې تا سره مې خبرې اترې وکړلې غرمه به چېرته تېرو د خیر غرمه بس ما سره بیا تېره کوي کوم ځای کې به تېره کړو بس دغلته دیرې یم او بس کوم ځای کې لږ لږ نږدې هندقه مخامخ هنا هغه قلاوونو سره دیرې نه هغه عمومي مسجد نه کم پلو هغه د پاتن مسجد چې دی عمومي دغه خوا سره وي خوا سره یې خوا سره غرمه به دې چی پخ کړي د خیر بچې څه زما بوه تا شي خورې هغه راته ویل بېرته راوړم نه زموږ خو چې شیخ هغې به ته برابر نه کړي ولې نه هېڅ خبره نشته حزب الله فرمایش نه ورکوو زما نو ته پوهېږې چې بل چا دا نه غواړي شړومبي او سابه ستا دا فرمایشه لږ زیات نه شول او بس نو دغه کلیوالي وبه شي غوا دې څه شوه یعنې که دا هسې نه چې لاړه شي بیا به ته موږ د خیرېږې څه شوه روانه ده غوا دې لاړه ګوره او داسې منډې وي ترشه داسې ورته وګوره هغه ده ځه نو الله تعالی دې خله راکور دې ودان چې خبرې اترې دې راسره وکړلې موږ د سره ګپ ولګولو موږ خپل هلته مېلمانه یو یو چا رابللي یو او ده سره به موږ دغه غرمنۍ هم کوو او بیا به ځو د خیره او که راسره ځي راځه پردي کور کې لس مېلمانه سي نه موږ که ما سره ځئ زه ته خوشحالېږم کنه زه من دغلته ورتلم څه واده و دلته او بلکل موږ یې دعوت کړي نو ځو نه زه به دغه خپله لاړه نو هسې ما هغه داسې منډې وایي چې بیخي برېک یې نه لګي هلته که نه مړه شوي به یې نو هو ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسې الله تعالی دې باعزته لره خوشحاله اوسې حزب الله زموږ د هېواد هغه شخص سره مو ولیدل چې زلزلو کې کورونه ړنګ شوي وو لږ یې ودردولو رښتیا هم زه نه غواړم چې په دې باندې بیا خبرې وکړم ځکه موږ هم دردېږو لیدونکي هم دردېږي په دې باندې بېرته دغه صحنو ته راځو ډېر جالبه صحنه نه ده شاته غواګانې سریږي او داسې هغه اړه غر دی منځ کې بیا ولي دي دې خوا ته سیند دی او په شنه علاقه کې ما ته ولاړ یو ډېر خوندور ځای دی ماشاءالله او ډېر خوند کوي چې داسې ځای کې سړی راشي ما ته مخکې ویلې چې اراده مو داسې ده چې زه په خیر سره سیند کې ولام تقریبا یو کال کېږي چې نه مو دي لامبلي که نه په سیند کې کلي کې خو نه پرېږدي په دې خاطر چې ویني چې دلته یو هم پروا نه کوي څوک هم نه ویني څوک هم نه ویني کوي پروا نه کوي بله خبره تا دا وکړه چې دلته دا غواګانې ګرځي څنګه څه بله غل پرې نن ځای پېښ شوی نه مړه نه غل پرې نن ځای پېښ شوی نه کومه چې وړي داسې د سیند او لاندې شوي ته وړو داسې خو سینې درنه وړي نو دا ته خو فایده نه پاتې کېږي خو هغه دی چې پې کوو خو ته دې نه دلته وغواړم دلته درته درکوي حلالۍ درته اوس څنګه بلا ستا ارادې نن ښې نه دي ګوره ته دا یو چې دوی سره دومره ډېر دي موږ سره یو دانه مشي یو دانه خو زموږ هم خور کې دي ولاړې داسې کېږي ورسره که نه غواګانې دي وزې دي یو غوام پکې حق کېږي هو بلکل خو ګورو به ورسره ځه کیسې به ورسره وکړو که چېرته یې راسره منله خو خطر خکني بیا دا پټه لار خو چا وړې دا ګوره ته ما در ښودله ښه چې بل چا ته یې ونه ښېدله او چې دا زموږ راتلونکي نسل چې دا خپرونه ګوري هغه به هم دا کار کوي نه هغوی ته هم بیا داسې مشوره ده که نه چې بیا دې سیده سړک باندې بیا وایي مشکل نشته یاره عجبه سړی خو نه خو سیده په سړک کې بیا به هېڅ خبره نشته دا درسره زه نه منم درنو ملګرو حزب الله شوق دی او ګپ شپ لګوي دا مشران خو په دې پوهېږي چې دا ګپ لګوي خو کشران شاید چې هغوی دغه درک ونه لري هغوی دا فکر کوي چې دوی رښتیا وایي نه موږ هېڅکله هم داسې نه وایو صرف ستاسې په خوله باندې یو مسکا خورولو په خاطر باندې خبرې کوو او هېڅ داسې کومه اراده نه لري دی چې غلا وکړي او هېڅکله هم الله تعالی دې هېڅوک هم نه نه اوس رښتیا وایم دره موږ خو داسې دی زه هېوادوال ته یو خبره کوم لیدونکو داسې دی چې موږ ډېر وخت له کیمرې اولمپیک نه وروسته یو او ټول عمر مو خپرونې ډېډ کړي نه چې خپرونه کې مثلا مخلص صاحب سره داسې ستاسې مخ ته ولاړ یم او خبرې کوم نو دا د یو احساس له مخې کوم زما احساس انشاءالله ډېر لوړ دی هو ما ځوان د غلاګانو احساس دی یاره منمه دې که نه دا کومې لارې چې د انجینر صاحب وایي رښتیا حاجي صاحب هغه چېرته وایي
نوم چې درته اخلي حاجي صاحب جوار خیل علي صاحب جبار خیل دی الله ژوندی لري پیر سره تللي وو ښه ساعت مو سره تېر شو هغه چې کوم نوم اخلي که نه هغه اصل کې زه نه یم هغه اصل کې په بل چا باندې دا نوم موږ تاسې ایښی و که نه خو زما دپاره جالبه دا و چې دا نوم دې یاد کړی چېرته و نه موږ دفتر کې ډېر نوم ښکته پورته کوي که نه نه زه درته وایم په خپرونه کې موږ ډېر وایو که نه هر ځای کې دا نوم اخلو شامودینه و شامودینه چې هلته وکتلو هغه ما سره خو یې ګپ په دې نه لګولو چې لږ هغه و احترام یې راته کولو که نه ته یې کشر غوندې ولیدلې تا ته شامودینه دلته راځه بس چې دا چا مونږ چې هر ځای ته ځو مخلص یو که نه یو ډېر شیانو کې بس کېږي کیمرامین خوار هر ځای کې غر کړي ولې غر کړي چې کوم ځای ښه ښایسته منظره وي ښایسته عکسونه والي نو ته پکې چا عکس نه یې اخیستی او ته یقین وکړه که خوست ته تللی یم د اختر کې که به یو عکس هم اخیستی وي خبر هم نه یم چې ما چکر واله کړي څه مې کړي څه مې کړي نو کیمرامینان خواران غر کړي مخلص صاحب حزب الله جان راورسېدلو دا د سیند برخه ده او دلته هم سیند کله کله راځي خو دا بیا هغسې سیند نه دی چې دوامداره په دې ژبه چکري راځي په دې او دې باندې چکري راځي کله چې اوبه زیاتې شي نو بیا دې خواته یو چکر راولګوي ستا خبره دلته هغه یو متل هم دی وایي که د سیند کاڼې دومره وراسته وې که د سیند ګیدړان به خوړلي ګیدړانو به یو هم نه وي پرېښي آفرین هغه دغه کاڼي یادوي ښه ته وګوره دومره کلک دي هېڅ شی هم مې نه کېږي هغه خو ورکه کیمره ولې لګېږي تا وولم بیا څنګه دې خوښه ده بس صحیح دی ها بوله او بیا زما موبایل هلته ایښی نه یاره تېر به شو دې نظر ما دا خبرې کوو ښه ته فاضله داسې کیمره واړه دغه لوښو ته ورځو او درنو ملګرو د دې لوښو په اړوند در سره یو دوه خبرې شریکومه دا لوښي هر ځای کې پکارېږي زمونږ کله چې ګاڼۍ تیارې شي په هېواد کې دا ګاڼۍ ډېرې مشهوره دي کله چې ګاڼۍ کېږي هغه دپاره به دا ګوړه چې کله پخې هغه شربت چې پخې بیا ترېنه ساجق جوړېږي ساجق نه وروسته بیا ګوړه جوړېږي نو زمونږ ګڼ شمېر هېوادوال په لومړیو کې چې هغه د ګني هغه خپل خس لاسته نی راغلی هغه ته چې وایي تلب دا نوم ماته نه و یاد این هغه شی چې لاسته نی راغلی نو له دې استفاده کېږي ډېر شیان ترې مخلص صاحب نور هم جوړېږي لکه څه شی بوڼ بوڼ دې نه جوړېږي بوڼ د لوښي نه جوړېږي نه جوړېږي کټونه چې ترې بوڼو هغه کټونه کې چې موږ کینو هغه بوڼ د لوښي نه جوړېږي ها ټوکرۍ د لوښي نه جوړېږي ها کوزکۍ د لوښي نه جوړېږي هغه دا نه دي همدغه لوښي دی چېرته ترې جوړومه ای ورور دا هغه نه دي ولې ته شله کېږي مثلا ته هماغه منې را سره دا هماغه دی که نه دی همدغه لوښه ده خو په دې کې بل ماډل ده لوښه د لوښه لوښه نه ده هغه بل شی دی هغه که دې خیال کړي ځاځي میدان ولسوالۍ کې هم شته دی هغه بوڼ هم ترې نه جوړېږي دا نه دی دا ګوره ما ته غوښه دلته اوس بوڼ جوړوم ما جوړ کړي دي مونږ په دې شیانو پوهېږو ګوره دلته اوس بوڼ جوړ کړمه دې دغه نه ښه د دغې لوښي نه چې د بوڼ شکل یې نو بیا یې ووایه دا بوڼ دی که نه دی دا بوڼ دی خو دا کلکوالی نه کوي وروره دا هغه بل چې دی نوم ټوکرۍ به ترې جوړېږي ټوکرۍ ترې نه جوړېږي هر شی ترې نه جوړېږي خو چې ته یې دغه جوړ هم کړي ترې جوړېږي په کوټو هم خلک اچوي سوري دپاره په کوټو باندې سفر کې چې جوړې تیره کې خلک خوروي دې دپاره چې پرې خوب وکړي او او بل هغه باندې دغه د غواګانو لپاره منه چې ول کېږي هلته هم په کارېږي دا ډېر یو برکتي بوټی مي او دومره دروني دومره مچۍ لا پرېږده چې ماران هم پکې دی کې ښه او جواری هم پکې یو لړمان زه فکر نه کوم چې دلته دي نه لړمان په ډاګونو کې کېږي او ماران په دې کې کېږي د مار نوم ډېر مخله راونوځي کوم یو راته وایي چې څنګه چل دی مېلمانه راغلي یاست بیا ورته چې شی ووایو نو څنګه کوو ورځو ته به کیمرامین ته لږ دمه ورکړو ما ورته زما ستا خبرې خو نه ختمېږي هو ده چې به ورشو دا کیمرامین به لږ شانته دغه ساحې راوالي او ما ته به ورشو هغه ته هو به لامبو شامپو دې راوړې ده د رښتیا شامودین یې که نه زه دا نه یم دواړه یو ځای یو که نه هغه پښتو کې متل دی چې څنګه غرم هغسې کربوړی کمال او هغه یو ته مې چې ویل خپرونه دې یاده شي هغه یو ته مې چې ویلې مالې قصابو خپرونه ما هر ځای کې چې وګورې که نه چېرته کمالي جمال به ورسره که جمالي کمال به ورسره دغه څه کېږي کمال زه یم جمال مې کاکا دی خو زموږ خبره په ثبوت رسېدلې وم وا نه ځکه دغه ورته نومونه دي
بالکل اوس څنګه کوه خواته ورځو اوس به خو مې دې سره ټولم بو نو کومه دی دا سیند کله رارسېږي موږ نور زه خو نه څه یم بلد دلته تا سهار راته وویل چې راځه چې زما سیند ها. دې نو ما درته وښوده که نه دلته سیند کله کله راځي چکري چې راغلی په هغه ورځ راغلی وم خاطر به چکري ورځ راغلی او زه په چکري ورځ باندې راغلی وم دا وګوره تقریبا چې 4-5 کیلومتره مزل کوم نه ښه دی چې ورزش مو وشي که نه دومره ورزش هم ښه نه دې نه مو ډېر ښه هیله ها نو داسې کار کوو چې موږ او تاسې به اجازه واخلو لږ وروسته به بیا راوګرځو صحیح دی کله چې سیند غاړې ته سره ورسېدلو بیا نورو ملګرو سره راځي او خبرې اترې به کوې قدرمنو هېوادوالو په خاطر دې چې ما شوخي وکړه تاسو یو څو شېبې په وخندل. خوښۍ تېرې شي نو الحمدلله الله دې هغه ورځ نه راولي چې موږ د غلا وکړو نه غلا یو او نه غله یو خو که بیا هم کله ناکله ضرورت پېښېدو مشکل نشته نه هغه نه نه ضرورت ګپ په اوس اساس دی. تا وویل چې اوس سیریس خبرې کوو سیریس کې به بیا دا خبره نه کوو خو خیر د ضرورت په اساس کله ناکله غلا هم ښیي نه کېږي هېڅکله به یې نه کوو ځکه موږ او اوس تاسې په الله تعالی باور لرو چې په ښار کې په نوي افغاني باندې د غوړ کې ګېډۍ اخلي دغه د چا ریبل یو ډالۍ ترې بار کړه زه خو څه نه خبرې نه منم در سره نه منې ځکه یې نه کوو چې الله تعالی دغه غلاوي دغه مخلص صاحب ته هم نه پرېږدي او دا وایي چې غلا ګناه ده دا د هغه ده خو په خاطر د دې چې هېوادوال یو څو شېبې په خوښۍ تېرې کړي او موږ خپله له کاري ستړیاو راغلي یو دلته دفتر کې خو تا ته ښه پته ده جلال آباد ښار کې هم تا ته پته ده چې ګرمي په کومه اندازه ده او نه کېږي په خاطر د دې راغلو چې دغه هوا لږه مسته ده موږ کې مستي پیدا کړه نو څه کوم شوخي دې وکړله شوق مو وکړو شوخي مو وکړه چې هېوادوال خفه شوي نه اوسي په دې خبرو باندې او زما په مخکینۍ خبرو ورته عمل ونه کړي چې غلا ونه کړي و نه زما په مخکینۍ خبره به ځکه عمل نه کوي چې موږ شوخي کوله شوخي مو په دې خاطر وکړل چې تاسو خوشحاله شي خو بل موږ دا کار وکړو چې عملي طریقې مو ورته وښودل که نه لکه ده چې په دې خاطر مو دا طریقې ورته وښودلې چې دغه کارونه موږ لیدلي دي د شوي دي داسې حالاتو کې چې مثلا دغسې په دې سړک باندې غوا نه وړل کېږي بس په سیند راوکۍ شوي ته لنډه راباسي ته د خپلې خبرې نه اورې ډېره زیاته مننه اوس به ته غلی شې زه به خبرې وکړم هغه تا چې ویلې چې ما کې شوخي نن راغلې ده مستي راکې راغلې ده او بالکل درنو هېوادوالو حزب الله به تاسې د سکرین په پرده باندې ډېر نه کتلی خو زه درته وایم ډېر شوخ انسان دی او ډېر طبیعتي انسان دی ګپ پکې ډېر دی نو دا د ګپ ماده چې ده پکې لږ قوي ده نو په دې خاطر باندې ځینې وخت ګپ شپ لګوي په دې هیله چې تاسې هغه خبرې چې د اسلام او یا هم د ټولنې په زیان وي هغه خبرې ونه منئ کومه خبره چې زموږ او ستاسې په فایده وي د اسلام سره وصل خبرې هغه باید موږ او تاسې ومنو حزب الله زموږ د دې ټولنې یو قدر دی ډېر احترام ورته لرم الله تعالی یې تا ونازوي کور دې ودان بس په دې لاره باندې اوس تګ دی ښه ته راځه اوس راځه په لنډۍ و دلته شته دی خو راځه ښه نو حزب الله جانه لږ پنسي را پټ وخه د خیره دا څنګه ځي یو خبره ده چې څومره دا ځای خیرن ني خوندور ني ما ته خوند راکوي هېڅ داسې هغه احساس نه کوم چې زما د خپې خیرني شي بل نه بالکل او بله خبره خونداره کې دغه پلانتۍ کې پخوا د ګرځېدم دا ګوره پښې دې کړې شولې دي نه پوهېږم تاسو به دې ته څه شی وایي دا پلانتۍ دې کې سړی داسې ښکته موږ هم د استرالیا نه نه راغلي ورور همدا وطن دی همدغه پلانتۍ ورته موږ هم وایو هو نو ته راځه حزب الله یو خبر د کوم دغه موږ او تاسې وختي خبرې وکړلې ټولې دغه هغه چې دي دواګانې د دغو بوټو نه جوړېږي او د دغو بوټو له منځه اوبه راځي او دغه اوبه چې دي دا هم دوا ده هم درمل دي او هم شفا ده نو موږ او تاسې که په دې کې ګرځو ته وګوره د دې چې خلک په اسانه نه مریضان کېږي تمام ورځ ورزش کې په دې بوټو کې ګرځي نو مریضان کېږي نه موږ او تاسې ښار کې عصري ژوند لرو انډیوال هلته بس هر ځای 2-3 ځله جارو کوو کې نو داسې هغه هم شروع کړي انډیواله ولې چې مریضان نشو بیا هم پکې موته مریضان د سره باقي بله خبره ده که مخلص صاحب په یو شي چې څومره پام کړي هغومره هغه شی خرابېږي مثال یې درته کالي در کوم جلال آباد ښار کې موږ ګوره کالي ته کوشش کوو وڅنډه راوڅنډه چې کالي مو خیرن نه شي دلته راغلي یو په دا لوښو کې ګرځو په دغه وخت بیخي خیرنېږي نه اوس شاعران دي ته چې دا څنګه خیرن کړو دا هماغه کالم دي ګوره موږ سره هلته وفا نه کې دلته وګوره ښه دا پنسي به لږ شان راکښته کړو اوس که نه خوښه دې ده نو ورځو به د خیره سره درنو ملګرو له موږ سره پاتې شئ بیا مخکې خبرې کوو
درنو لیدونکو راورسېدلو د کونړ سیند غاړې ته. دا د کونړ سیند دی. حزب الله جانه یو څه چې زه پې دردېږم، د کونړ سیند دغه شور چې دی یو قسم ماته پیغور ښکاري. هغه پیغور چې هر افغان دپاره پیغور دی. تو خدای کوم ذهن به ومني چې دغسې یو پراخه سیند رواني او موږ د برق ونه لرو، موږ د شمسي تناسس او دغه سیند نه موږ استفاده نشو کولی او ګاونډي هیواد هغه مضره هیواد پاکستان ته نه استفاده کوي. الله تعالی دې هغه وخت راولي چې په دغه سیند باندې بندونه جوړ شي او برق له دې نه تولید شي، زموږ د هیوادوالو په ګټه استعمال شي، کارخانې جوړې شي. دا به څومره لویه خبره وي. انشاءالله هغه وخت راتلونکی دی. پرون ما ته یو فابریکې ته تللي وو د سیخي ګل. بلکل تا خپله ولیده چې برقونه څه حالات کې وو. دقیقه په دقیقه هغوی ماشینونه څومره دقیقه په دقیقه خرابېدل. دی ولې چې برقونه ځي راځي. نو انشاءالله هغه وخت راتلونکی دی. الله جل جلاله مهربانه باچا دی. بس خیر سره په دې اوبو په دغه سیند به یو برق جوړېږي، یو نه چې ډېر به جوړېږي او انشاءالله زموږ ښوي ته به برق راځي انشاءالله. د دې هماغه وخت ژر راولي. ډېره مننه حزب الله جانه. امین. الله تعالی دې هغه وخت ډېر ژر راولي چې زموږ په هیواد کې دغه د امن څاپي همداسې دوامداره پاتې شي او په ټول هیواد کې دغسې بندونه جوړ شي. کوم ځای کې چې موږ سیند لرو، رود لرو، هلته دغسې بندونه جوړ شي او بیا فابریکې جوړې شي د برقونو په وسیله باندې هغه فابریکې مخته لاړې شي. موږ به کیسې نورې نه کوو، کیسې به راټولې کړو. ما او تا چې هلته اصلي مقصد ته راغلي یو، اصلي ځي ته ما او تا چې څه لپاره راغلي یو هغه به وکړو. او څه لپاره راغلي یو؟ لمبا د خاطره لامبو. خو زما یو څه په ذهن کې ګرځي. څه شی؟ دا زه لامبم، تاسې ویډیو مو کوئ، په یو کار کوو سره د کالو لامبو. صحیح ده. دا خو رواج نه چې سره د کالو باید ولامبو. کوم کسان چې عمر یې د 10 کال نه پورته چې هغه باید د کالو سره ولامبو. ځکه موږ پښتانه یو، پښتانه ټولنه کې اوسېږو. بلکل. او ډېر وخت کېږي چې زه حوضونو ته ځم که نه، ځینې حوضونو کې لامبم. زه د جامو سره لامبم، زه کمیز سره هسه جامو سره لامبم، کمیز سره زه لامبم. بلکل. ځکه چې پښتانه یو او یوازې دا نه چې زموږ تر څنګ ګورو اورد، د ټول وطن زموږ اورد. بلکل. او دا موږ خپرونه خویندې میندې ټول ګوري. بلکل. نو په دې خاطر نه باید موږ له جامو سره ولامبو. بلکل. او بله خبره دا چې ما مخکې خبره وکړله چې په کلي کې کالي نه خیرنېږي. الحمدلله دا ښایسته پاک پاتې دي. نو د دې خاطره به م لامبو کالی یو سره. نه هغه خو په خپل ځای. زه اول هغه خبرې ته راځم، بیا به دې ته راځم خبره کوم. تا ویل چې زموږ دغه خپرانو خویندې میندې ګوري. بلکل. زموږ دغه خپرونې په ډېرې کورونو کې لګول کېږي. زموږ خویندې ورته کښېني، زموږ میندې ورته کښېني او زموږ د اولادونو غوندې ماشومان هم ورته کښېني او ځوانان هم ورته کښېني، سپین ږیري هم کښېني، مشران هم کښېني. نو بیا لازمه دا نه ده چې موږ دې کمیس وباسو بیا دې ولامبو. سره د کمیسه به ولامبو. هر څه چې کېږي بیا به وروستۍ فیصلې او بیا زیاتره هېوادوال دا خبره کوي چې تاسو کمپاین کوئ چې په سیند کې نه لامبئ، ګرمي مو نه وژني، په سیند کې لامبل مو وژني. موږ خپله هم دې خبرې خلاف یو. راشئ خیر دی ولامبئ، بغل کې ولامبئ. اوس به موږ وګورئ چې د یو لیش نه ډېر اوبو ته نه ورځو. نه ورځو. ځکه خپله وېرېږو. اسنه چې لاند مخیوي ته ویسي بېکرایي بیا هغه بله لانجه. ستا کیسې ډېرې اوږدېږي یاره، زه خو نور ورځم. ما کیسې ډېرې اوږدېږي. ته داسې کار وکړه، ته خو کشر یې که نه، دا به ځان سره ویسي هغه دې نه چپټ نه کېږو. سامان خود راوالم. تاسو نو ډېرې پیسې دي مال لاره شوی ښه که نه. نو بیګ به دلته کېږي واچوې چې اوبه پرې راشي. ښه نه نه صحیح دی صحیح دی. ته غلی شه زه میګ ته دلته اوسېږه ښه ونه خوځېږي ګوره. حزب الله راځه که نه، دا سامان کېږده راځه. وای وای درنو ملګرو دومره ښایسته شو. دا ښېګڼې تېز کړله. دا خبرې ښه ده ثبتېږي. درنو ملګرو بس موږ به ولامبو، له تاسې اجازه اخلو. الله تعالی دې وکړي چې زموږ دغه ځانګړې خپرونه چې ستاسې لپاره مو برابره کړې وه ستاسې د پاملرنې وړ ګرځېدلې وي. زه مهراب ګل مخلص او همدارنګه حزب الله کوچی او فضل محمد افغان ستاسې له درانه چوپړه رخصتېږو. تر هغه چې یو ځل بیا ستاسې لپاره یو نوې خپرونه جوړو،
موږ ته اجازه راکړئ تاسې په لحظات څخه ته الله سپارم هر چېرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله ژوند ولرئ تر بیا ښې چارې د الله په امان واه